هغه کسان چې مالدار دي او صاحب نصاب دي دوی باندې قرباني واجب ده. دوی ته پچاړو چې دوی د پرز باندې داسې زناور قرباني کو چې هغه غټ وي او زون وي د یو غوښه خوږه او کمیده شي خاصي زناور دا خو بیا ښه خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې زناور د قرباني ډېر زیات فضیلت بیان کړی دی او ترغیب یې هم کړی دی. او د دغه ثبوت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه روایت کې شته. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا روایت نقل کوي چې نبی علیه الصلاه والسلام ان النبي صلی الله علیه وسلم كان اذا اراد ان يضحي اشترى كبشين عظيمين سمينين املحين اقرنين موجوعين. ای چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د قرباني اراده کړه بیا ودا دوا غټ زناور د شکرونه ول او داسې د سپینو د تورو وشتي ول او غټ مزي تازه او داسې زناور چې هغه خاصین وي او داسې زناور چې هغه د شکرونه ولوي. نبی علیه الصلاه والسلام د قربانۍ لپاره د داسې زناور انتخاب کړ. دا حدیث د دوه خبره معلومیږي. یو خدا چې کله څوک قرباني کو یو ته پچاړو چې داسې زناور قرباني کو چې هغه غټ وي مزه وي د یو غوښه خوږه وي لکه څنګه صفات چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی. او دومره خبره ده چې ځنه خلک دا وایي چې د خاصي زناور قرباني نشي، حالانکه دا د حدیث نه ثابت ده چې خاصي زناور قرباني دا بهتره ده. ځکه چې په یو حدیث کې دا راځي چې الله زو واتیا و چې دا غوښه دا خوږه هدو او کشري هدو بهترینه هدو. دغه د وجه نه د داسې زناور قرباني هغه زیاته بهتره. او مخکې بیا او جامع ترمذی کې دا یو روایت دی. حضرت علی رضی الله تعالی عنه دا فرمایي چې امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان نستشرف العين والاذن. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشته حکم کا چې توس کله قرباني کې بیا توس ته زناور غوږ د زناور سترګه د په صحیح طریقه سره کسي داس نه چې توس ته ورسته عیب کې پیدا شي. بیا مخکې نبی علیه السلام فرمایي وَأَلَّا نُزَحِّيَ بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ وَلَا شَرْقَاء وَلَا غَرْبَاء. یا چې تاسو چې کله قرباني کوي داسې زناور مو قرباني کوي چې د یو غوږینه د مخنه یا د چټنه پریوي بالکل کټ شوی جدا شوی د داسې زناور قرباني هم ولا شرقاء او د داسې زناور قرباني هم کوي چې هغه غوږ په میان سره لای ولا غرباء او د داسې زناور قرباني هم کوي چې د یو غوږ کې غوري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زیات د قربانۍ ترغیب او د قربانۍ فضیلتونه بیان کړي دي. او نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي چې تاسو غاټ او ښه زناور د قرباني کوي ځکه د خپل صراط باندې تاسو سوارلای. بیا مخکې نبی علیه السلام دا ترغیب کړی دی بیان کړی دی چې تاسو کله قرباني کوي باندې څو وخت مخته زناور وخت هغه خپل وسوتي غاټه کوي او چې کله تاسو د یو سره مناسبت پیدا شي مانوس شي سره وخت مشته تشي په نه بعد قرباني کې باندې الله تعالی زیات اجر درکوي. نو الله تعالی د مشتو په شوق سره او په ذوق سره د قرباني کولو توفیق ورنصیب